سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سلفاغې شپږویشتمه چې د 2026 زیږدیز کال د فبروري له 15 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان د سرو لښکرو د وتلو 29مه کلیزه. اسلامي امارت ویلي چې د جهاد له کامیابۍ څخه باید په راتلونکي کې متجاوز جهتونه عبرت واخلي. بیړنیو مرستو ته د میلیونونه افغانانو اړتیا. ملګرو ملتونو ویلي چې 4.2 میلیونه افغانان بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو ته اړتیا لري. او حنفي ویلي د سلفاغې شپږویشتمه د هیواد په تاریخ کې په زرین خط لیکل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارت ویلي چې د جهاد له کامیابۍ څخه باید په راتلونکي کې متجاوز جهتونه عبرت واخلي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ایستلو د 29مې کلیزې په مناسبت اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د جهاد له کامیابۍ څخه باید په راتلونکي کې متجاوز جهتونه عبرت واخلي. اسلامي امارت ویلي چې د ټولو افغانانو او مسلمانانو د جهاد، مبارزې، قربانۍ، هجرتونو او تکلیفونو له برکته افغانان وتوانیدل چې د شوروي اتحاد ستر قوت مات او له افغانستان څخه ایستلو ته اړ باسي. اعلامیه کې راغلي چې په تیرو سلو کلونو کې د دریم ځل لپاره له اشغاله د افغانستان آزادول څرګندوي چې افغانان د خپل دین د ساتنې او مستقل اوسېدو لپاره کلک هوډ او ژمنتیا لري. اعلامیه دغه راز زیاتوي چې د تیرو څه باندې سلو کلونو له پرلهپسې یرغلونو او په مقابل کې د جهاد له کامیابۍ څخه باید په راتلونکي کې متجاوز جهتونه عبرت واخلي او د بیا ځل لپاره د افغانانو د ازادۍ او حریت په ضد ګام پورته نه کړي. حنفي ویلي د سلفاغې شپږویشتمه د هیواد په تاریخ کې په زرین خط لیکل شوی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د پخواني شوروي اتحاد د ایستلو د کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د وینا پر مهال ویلي چې د 1928 کال د سلفاغې شپږویشتمه د هیواد په تاریخ کې په زرین خط لیکل شوی. حنفي څرګنده کړې د غوی د 9مې له کودتا وروسته زرګونه علما په دښتو، پلیګونو او ډله ییزو قبرونو کې ژوندي ښخ شول او د شوروي له تجاوز وروسته میلیونونه افغانان شهیدان، ټپیان، معلول، بېکوره او کډوال شول. د نوموړي په وینا افغانانو د تیر او تل په څیر تجاوز ونه منه. د ډیرو سختو او ستونزو په ګاللو سره د شوروي ځواکونو پر وړاندې ودرېدل او هغوی له افغانستان څخه وایستل. د ریاست الوزرا اداري مرستیال زیاته کړې چې د اسلامي نظام له حاکمیت او ازادۍ وروسته د اسلامي امارت مشر له لوري د بخښنې عمومي فرمان صادر، سراسري امنیت تامین، نشه یي توکي له منځه یوړل شول، ترڅنګ د شهیدانو او د مجاهدینو په مقابل کې د وژل شویو کسانو د کورنیو او یتیمانو کفالت وشو. سوالګر راټول او له واقعي اړمنو سره مرستې وشوې. د معتادینو درملنه وشوه. په مرکز او ولایتونو کې انکشافي پروژې ترسره، امنیتي او دفاعي ځواکونه تنظیم او وروزل شول او همداراز د کډوالو ښه مدیریت ترسره شو. حنفي افغانانو ته په خطاب کې وویل چې د ازادۍ قدر دې وپیژني او د اسلامي امارت مسؤلینو سره همکاري وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې 4.2 میلیونه افغانان بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په 2026 کال کې 4.2 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو ته اړتیا لري او د یادو اړتیاو د پوره کولو لپاره باید چټک اقدام وشي. راپور کې راغلي چې د افغانستان څو اړخیز بحران د طبیعي پیښو، جیوپولیټیک فشارونو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو نابرابریو له امله لا پسې سخت شوی. د اغیزمنو ټولنو زیانمنتیا زیاتوي او د مناسبې سرپناه لپاره غوښتنه ورځ تر بلې لوړوي. د اړتیاوې په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې کورنیو، راستنېدونکو او داخلي بې ځایه شویو کسانو لپاره ډېرې جدي دي، ځکه دوی مناسبه سرپناه او اساسي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سیستماتیکو خنډونو سره مخ دي.
او وروستی خبر همدا چې تیر کال یونیسف څه باندې 12 میلیونه ماشومانو ته بشري مرستې رسولې دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په ټول افغانستان کې له 100 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته چې له 11 میلیونو څخه زیات ماشومان هم پکې شامل وو یو ځای بشري مرستې رسولې دي. راپور کې راغلي چې بشري اړتیاوې د ختیځې سیمې د زلزلې په 12 ولایتونو کې د پرلهپسې وچکالۍ او له ایران او پاکستان څخه د خلکو د پراخو راستنېدو له امله زیاتې شوي چې دا هر څه لا وړاندې تر فشار لاندې بنسټیزو خدمتونو باندې فشار زیات کړی. یونیسف په افغانستان کې د یو ځای بشري پروګرامونو له لارې 100 میلیونه او 893,394 کسانو ته چې 11 میلیونه او 43,813 ماشومان پکې شامل وو مرستې رسولې. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خبرونې د الله په امان.